پټه خزانه. په وختونو کې یو بزګر له خپل 3 زامنو سره ژوند کاوه. بزګر تل له خپل زامنو څخه غوښتل چې په باغ کې ورسره کار وکړي، خو د دې زامن ډېر بې پروا ول او نه یې غوښتل چې د پلار په څېر یې په لمر او باران کې کار وکړي. یوه ورځ بزګر ناروغ شو. هغه د مړینې په حال کې و. نو هغه خپل زامن راوغوښتل او ورته یې وویل: زامنو، مخکې له دې چې زه مړ شم، غواړم تاسو ته یو راز ووایم. زموږ په پټي کې د ځمکې لاندې یوه پټه خزانه ده. که تاسو ځمکه په سمه توګه وشکوئ، خزانه به پیدا کړئ. په دې توګه بزګر مړ شو. هلکانو د خپل پلار د جنازې مراسم یې ترسره کړل. بیا یوه ورځ 3 واړه ورونه پټي ته ورغلل او د پټې خزانې د پیدا کولو لپاره یې له یوه سر څخه تر بل سر پورې د ځمکې په ښه کیندلو پیل وکړ، خو دوی هېڅ پیدا نه کړل. دوی ناهیلي شول. وروسته د دوی مشر ورور دوی ته یې وویل چې په ځمکې کې یو څه وکري، ځکه چې ځمکه له مخکې څخه په ښه توګه کرل شوې وه. ورونو همداسې وکړل. څو میاشتې وروسته دوی له خپلو ځمکو څخه ډېر ښه حاصلات واخیستل. دوی حاصلات راټول کړل او په خرڅولو یې ډېره ګټه وکړه. اوس مشر ورور خپلو 2 ورونو ته یې وویل: ورونو، زه پوه شوم چې زموږ پلار له پټې خزانې څخه یې مطلب دا و. پټه خزانه هغه ښه محصولات دي چې موږ یې لرو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.